ډیرو قدرمنو وطنوالو په پښتو او پښتنو مینو د وطن نه بهر مسافرو ورونو خویندو مینه خلوص نیکې هیلې او سلام مې واخلئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ جوړ به الله مو تل تر تله روغ جوړ ښاد او آباد لره. دا څو منظومې کرښې دي سپېڅلي مشران. ما د بابا په خریبغان نه لاس نیوه ده کړې، ما د بابا په خریبغان نه لاس نیوه ده کړې. زه د علي غني علي نه متاثر هم یمه. زه د ملنګ اجمل خټک نه انکار څنګه وکم، زه د ملنګ اجمل خټک نه انکار څنګه وکم. د رهبګذر د بابا جان په پل روان چې یمه، او زه احسانات د پیرګوهر هم هېرولی نشم، زه احسانات د پیرګوهر هم هېرولی نشم. د شیر علي باچا یادونه به تل تاند ساتمه، او د پروفیسر تقویم الحق به تل ستاینه کوم. د پروفیسر تقویم الحق به تل ستاینه کوم. زه د ظفر عظمت شفقت به ورسره یادوم. میا بهادرشاه ظفر کاکا خیل او بل پروفیسر انعام الحق ورته ګران چې ومه، بل پروفیسر انعام الحق ورته ګران چې ومه. د علم کانو قدردانو حق حیران ورته وم، بل پروفیسر انعام الحق ورته ګران چې ومه. د علم کانو قدردانو ورته ګران ورته حق حیران وم. او زه د ایاز بابا په مینه کې ککړ پاتې یم، زه د ایاز بابا په مینه کې ککړ پاتې یم. اصغر لالا هم بخاري سره نږدې پاتې یم. او د پری خان بابا ملال بابا یادونه لرم، د پری خان بابا ملال بابا یادونه لرم. زه د اندیش په غزل هر ځای کې کږه تړمه، زه د اندیش په غزل هر ځای کې کږه تړمه. مینوالو دا ټول سپېڅلي مشران وفات شوي دي. د زړه نه ورته دعا وکړئ. د الله په امان شئ، خوشحاله ښاد او آباد اوسئ.